پنځه دعاګانې الله نه رد کوي ښه پنځه دعاګانې الله قبلوي ښه یو دعوت المظلوم چې د چا سره ظلم وشي که نه او دلا د څو پورې بدله اغستې نه ده د هغې پورې الله دعا قبلوي چې بدله والی به دعا نه قبلېږي ښه تا سره کس ظلم وکړو تاله بدله اغستې نه ده او ته دعا غواړې دا دعا الله قبلوي د مظلوم دعا الله قبلوي یو علما وایي د حاجی صاحب دعا الله قبلوي چې حاجی حج له لاړ شي او دی لا روپه شوی نه دی د حج نه او دی دعا کوي الله دعا قبلوي د روپس کېدو پورې الله د حاجی دعا قبلوي چې حاجی صاحب دعا کوي الله قبلوي دریم علما وایي دعوت المجاهد چې مجاهد جهاد لتلې دی او فی سبیل الله جنگیږي سو پورې دې کور ته واپس راغلی نه دی د الله دعا قبلوي د الله دعا قبلوي څلورم احادیث مبارکو کې راځي دعوت المریض د مریض سړي الله دعا قبلوي دا بیمار ځان نه خبر نه دی دا بیمار چې ناجوړی او د بیماری په حالت کې چې سولا دی خشوي نه دی د الله دعا قبلوي او مریض بیماری کې تنگ شي ځان تخیری کوي اے مریضا دعوت المریض چې سو پورې بنده بیماری د بیماری په حالت کې دې دعاګانې کوي الله دعا د مریض قبلي چې د بیماری په حالت کې دې او دې دعاګانې واړي د مریض الله دعا قبلي ښه دا امتحان په الله راوستي دی دا بیماری په الله راوستي دی چې دې بیماری کې دعا کوي الله قبلي پنځم نمبر چې کله سړی د یو مسلمان رور د پاره دعا غواړي او هغه په هغې ځای کې حاضر نه وي دا دعا الله قبلوي ښه پیشې شه مونږ پیشې شه دعا کوو که د سړي جامې وباسو پیشه چې سړی بل مسلمان ته دعا کوي الله دا دعا قبلوي نبی علیه السلام فرمایل وی په دې پنځو واړو دعاګانو کې د ټولو نه زر قبلېدونکې دعا هغه ده چې سړی د یو مسلمان د پاره پیشه وغواړي ښه مسلمان غایب دی تو ولا لاس اوچت کې او دعا ولا وغواړي هغه شته دی نه او ته ورله دعا وغواړي دا دعا الله ډیر زر قبلي او یو فرشته ور سره आवाज وکي ولک بمثل خدای دلم دسی ورکی دی چې بل لغواړي الله ته دل ورکی ته په بل خورس خو خوا الله به پتا خورز راولي نن د ناکامۍ اسباب زمونږ دادي د ناکامۍ اسباب دادي چې مسلمان د مسلمان تکدي کوي حدیث مبارک کې راځي چا چې د یو مسلمان سره یو کال لبدې وکړو یو کال وسره قطع تعلق وکړو یو کال یو مسلمان د بل سره خبرې ونه کړلې وای د دومره ګناه وکړه لکه د چې د وینه توی کړله ښه دومره لویه ګناه وکړه چې یو کال د مسلمان سره خبرې ونه کړلې دا دومره ګناه ده لکه چې دی ووجو د وینه یې توی کړله ښه یو کال چې د مسلمان سره خبرې ونه کړلې غوره بنده پیژنئ وایي غوره بنده هغه دی چې کله د دوو کسو ړبه دی یو بل له مخې له ورشي دا یو پې په سلام کې ړومبی شي چې السلام علیکم ورحمت الله دا غوره بنده دی ښه که ده ورته سلام واپس کو خو ښه خبره ده که سلام یې ورته واپس نه کو الله به د ده دا ګناه په هغه بار کې د پاسه ښه خیر دی